ابراهه د یمن والی گورنر و. هغه ولیدل چې ټول عرب د کعبه شریفي زیارت ته ځي او د هغې ډیر عزت کوي. هغه وغوښتل چې خلک له کعبې راوګرځوي، نو په یمن کې یو ډیر ښکلی او قیمتي عبادت ځای جوړ کړ چې نوم یې القلیس و. خو عربو د هغه عبادت ځای ته هیڅ پام نه کړ. ابراهه په غوسه شو او قسم یې وکړ چې نعوذ بالله کعبه به ونړوي. ابراهه یو ډیر لوی لښکر تیار کړ چې په زرګونو پوځیان پکې وو. د دې لښکر تر ټولو لویه ځانګړنه دا وه چې پکې خورا غټ هاتیان وو. د ابراهه د خپل فیل نوم محمود وو. هغه غوښتل چې د دې هاتیانو په زور د کعبې دیوالونه راوچپه کړي. کله چې ابراهه مکې ته نږدې شو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نیکه حضرت عبدالمطلب اوخان یې ونیول. عبدالمطلب ورغی او د خپلو اوښانو غوښتنه یې وکړه. ابراهه په حیرانتیا وویل، زه ستا د کعبې نړولو ته راغلی یم او ته د اوښانو غوښتنه کوې؟ عبدالمطلب په ډیر ایمان سره ورته وویل، زه د اوښانو مالک یم، نو د هغې غوښتنه کوم او د دې کعبې خپل یو مالک الله شته، هغه به پخپله د هغې ساتنه وکړي. کله چې ابراهه وغوښتل چې مکې ته ننوځي، نو د هغه هاتي مخکې ته کېناست او مخکې لاړ نه شو. په دې وخت کې د الله پاک له لوري یو عجیبه لښکر راغی. دا واړه مرغانو چې ابابیل ورته ویل کیږي. د هر مرغۍ په مشوکې او پنجو کې واړه واړه کاڼي وو. ابابیل مرغانو دا کاڼي په لښکر ورول. دا کاڼي که څه هم واړه وو، خو دومره زورور وو چې د پوځیانو له زغرو او سرونو به وتل او هغوی به یې ځای په ځای وژل. د ابراهه ټول لښکر داسې شو لکه وغول شوی بوس، اسف مأکول. ابراهه په خپله هم په ډیر بد حالت کې تباه شو. د کعبې ساتنه د الله په لاس کې ده. لایک او سبسکرایب کول مه هیروئ.